السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ډېر ضرور شی درښیم. هغه ضرور شی به زه تاسو ټول نه دروښیم، صرف دومره به دروښیم چې په هغه کې موږ څه شی کړای سو او څه شی نسو کړای. نسو کړای ډېر کم شان دي او کړای سو هغه یې مخ زیات شان دي. ویکټ ټریکر په نامه باندې یو اپلیکیشن ده چې تاسو په دغه اپلیکیشن کې د یو سړي ټول معلومات ترلاسه کولی شئ چې هغه سړی څوک ده، چیرې ده، چیرې اوسي، شناخت کارت نمبر، موبایل نمبر، اډرس، هر شی معلومولی شئ. اپلیکیشن د مثال دغه اپلیکیشن تاسو ته درښول ما هېڅکله دا مطلب نه تاسو یو غلط کار وکړي د یو سړي شان معلوم کړئ. ما د دغه اپلیکیشن درښولو مطلب دا ده چې مثال په دغه اپلیکیشن کې داسې هم کیدلی شي او د تاسو کوم معلومات چې د هغه د رقم سړی اخیستلی شي. دا څه نوی اپلیکیشن نه ده، نه نوې خبره ده. که زه وغواړم چې د تا معلومات واخلم زه یې اخیستلی شم، که ته وغواړې چې زما معلومات واخلې اخیستلی شي. په دنیا کې، په پاکستان کې، په انډیا کې، په افغانستان کې، په امریکا کې، په هر ځای کې که ته وغواړې چې د یو سړي معلومات واخلې، هغه نن سبا په د ټکنالوژي کې د رقم اپلیکیشن د رقم شان راغلی دی چې موږ په یو منټ کې د یو سړي معلومات اخیستلی شو. په دغه اپلیکیشن باندې ډیرو خلکو ویډیو جوړ کړي دي او نن د ما د ویډیو جوړولو مقصد دغه ده چې مثال په دغه اپلیکیشن کې موږ یو سړي معلومات اخیستلی سو او هغه معلومات موږ په هغه وخت کې چې د ضرورت وخت او دی ورنس موږ د هر چا معلومات راواخو او بس هر څه پې وکړو. ما مقصد صرف دا چې په دغه رقم باندې د تاسو معلومات هم یو سړی پیدا کولی شي او دغه باندې پابندي نشته، نه ته دا بندولی شي چې ته وغواړې چې د یو سړي یو سړی به د ما هغه نه کې پیدا څه بولي، یو سړی به د تا مثال شان نه کې پیدا کړه. ته هر څومره ځان پټ کړې، که ته هر څومره نمبر پټ کړې، که ته هر څومره شناخت کارت نمبر، هر شي نمبر ته پټ کړې، پاسپورټ نمبر، یو سړی چې وغواړي هغه د تا ټول معلومات پیدا کولی شي. په دغه اپلیکیشن کې دومره شان دي چې مثال چې زه یو شی یو درښیم هغه کې به مثال د ما ډېر ځنډ وځي، صحیح ده. نو زه یې درښیم نو ولې مثال دا به ډېرو خلکو ته داسې هم ښکاري چې دا غلط شان ښیي. نو د ما مقصد دغه صرف د اپلیکیشن تاسو درښول او په دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ نو د هغه بعد به تاسو ته معلوم شي چې په دغه اپلیکیشن کې څه شی دی او څه شی نشته. په ویکټ ټریکر باندې کلیک کړئ، دلته ډېر ضرور شان راځي. هغه ضرور شان چې دا هغه به تاسو په خپله وګورئ. دلته د ټلیفون نمبر لیکلی دی یا د موبایل نمبر لا د CNIC نمبر کې ووهئ، بیا تاسو ته معلومات راړوي، صحیح دی. دلته ډیټابیس د انډیا، پاکستان، افغانستان دا ټول شانس دي، دا ما کتلی دي، تاسو یې وګورئ. د ما تاسو درښول زه ضروري نه بولم زه تاسو درښیم، هر ویډیو هر اپلیکیشن زه تاسو درښیم، خو دا اپلیکیشن زه تاسو ته هېڅکله نه درښیم چې مثال په دغه کې داسې کېږي، دا تاسو خپله کتلی شئ، صحیح ده. نو دغه اپلیکیشن که تاسو په پلی سټور کې سرچ کړئ، دلته زه تاسو درښیم، دلته به تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته او ویکټ ټریکر چې تاسو سرچ کړئ، صحیح ده، ویکټ ټریکر. نو د ویکټ ټریکر باندې به تاسو سرچ کړئ، دلته اپلیکیشن نشته. اپلیکیشن شته خو مګر کوم اپلیکیشن کې چې هغه شان راځي هغه اپلیکیشن دلته نشته. نو د دغه اپلیکیشن لینک به تاسو ته زه په ډسکرپشن کې درکړم. بیا تاسو دلته د هر سړي د شناختي کارت، د پاسپورټ، د ID، فیسبوک ID ټول معلومات اخیستلی شئ ده. او دا اپلیکیشن نه اول اپلیکیشن ده، نه زما اوله ویډیو ده، نه د بل چا اوله ویډیو ده. په دغه اپلیکیشنو باندې خلکو په زراو په لکاو ویډیو جوړې کړي دي چې مثال څرنګه له یوه اپلیکیشن د یو ملګري د یو سړي ډیټا معلومه کړو چې هغه سړی څوک ده، چیرې اوسي، څوک ده، هغه دلته تاسو ټول معلومولی شئ. په دغه اپلیکیشن کې یو هغه ضرور شی او ښه شی چې ما خوښ سو هغه ده مثال یو ده القرآن کریم، یعنی په دغه اپلیکیشن کې تاسو ټول قرآن مجید میلاو کېږي، تاسو ټول قرآن مجید ویلی شئ، صحیح ده. دلته تاسو یو صورت هغه کوي انتخاب کړئ، دلته تاسو ټول قرآن مجید ویلی شئ. دغسې په دغه اپلیکیشن کې ده یو زبردسته او یو ښه شی ده. او بل دا ډیوایس ویریفیکیشن، یعنی موږ څرنګه خپل موبایل چې کوم ده په پاکستان کې کوم خلک اوسېږي هغه څرنګه خپل ډیوایس ویریفای کړي، صحیح ده. دغه مثال اوس لکه څه کار نه کړي ولې په دغه اپلیکیشن کې ډېر د شیان نوي دي، ډېر زاړه دي. اول چې کله ما انسټال کړی و په دغه اپلیکیشن کې خالي دا شی راته، نور یو شی هم نه و. خو کله چې اوس اپډیټ سو په خپله باندې اپډیټ کېږي، تاسو ته ضرورت نشته، په خپله باندې به دا اپلیکیشن چې کوم ده هغه به اپډیټ سي، صحیح ده. نو ضرور شان وګورئ اپلیکیشن،
خو د ضرورت په وخت کې استعمال کوي څه دی هغه یو مخ داسې ښه شایم نسته چې مثال ټول شان به حقیقت وي په دغه اپلیکیشن کې کیدای شي یو نیم شان دی وي چې هغه درواغ هم کیدای صحیح ده نو کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ کومې معلومات کوم تاسو سره شیر کړو هغه مې خوښیږي هغه لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ډېر ډېر مننه د الله په امان